د ملګرو ملتونو عالي کمیشنر یو وار بیا د کابل او اسلام آباد ترمنځ د ستونزو د حل غوښتنه کړې او ویلي دي چې یاد هیوادونه باید ژر تر ژره د کړکېچ هواري لپاره کار وکړي. هغه اندېښنه څرګنده کړې چې له دغه وضعیت څخه باید ځینې افراطي او وسلوالې ډلې ګټه واخلي چې بیا ښایي د ټولې سیمې لپاره خطر وي. کابل که څه هم تل د ښه نیت څرګندونه کړې خو بل لور ته بیا اسلام آباد تل د ډیپلوماسۍ پر ځای د ګواښ له ژبې کار اخیستی او وړ ورځې هم د پوځ مشر ویلي و چې دوی په افغانستان خپل عملیات نه دروي. څو مهمې پوښتنې: آیا د ملګرو ملتونو دا غوښتنې به پر پاکستان کوم اغیز ولري؟ د دغې خطي بې ثباتۍ ته څوک لاره هواروي؟ او د جګړې په صف کې ودرېدلی پاکستان د نړۍ غوښتنو ته کوم ځواب لري؟ درنو لیدونکو سلامونه، ستړي مه شئ، تاسو تودې خبرې ګورئ. زه فرید الله محمد یم. د همدې موضوع د څېړلو لپاره د بحث درانه ګډونوال مو دي د سیاسي چارو کارپو محیب الله شریف صاحب، همداشان د سیاسي چارو کارپو هیواد ځاځی صاحب او همداشان د سیاسي چارو کارپو ډاکټر فیاض صفای صاحب. د بحث درنو ګډونوالو ستړي مه شئ، ښه راغلاست. شریف صاحب، که پیل له همدې څخه وکړو، د ملګرو ملتونو د لوړپوړي چارواکي وروستۍ څرګندونې څه پیغام لري؟ بسم الله الرحمن الرحیم. محمدي صاحب تاسو ته، درنو میلمنو ته، ځاځي صاحب ته، صافي صاحب ته، تخنیکي همکارانو ته او د افغانستان غیرتي او میړني ولس ته خپلې نیکې هیلې او سلامونه وړاندې کوم. وعلیکم السلام. او د کرکټ د اتل شاپور زادران د جنازې را رسېدل افغانستان ته او د جنازې د ټولو مراسمو په ترسره کېدلو باندې بیا هم خپل ولس ته تسلیت وایم. دا ملت هیڅ وخت داسې نه وه چې بچیان یې ومري نور بچیان ونه زیږوي. بیا هم د دې زیری ورکوم چې انشاءالله دا ملت به بیا هم سرلوړی پاتې کېږي. په خپل خدای توکل او همیشه د خپلې خاورې او خپل ولس ته ژمنه زموږ ستاسو یوازینی د بري لومړی رمز دی. الله تبارک وتعالی دې وکړي چې د دې ټولو ناخوالو سره زړونه مو د ده په ډاډ باندې ډاډمن وي او د ده په نور روښانه وي. راځم محمدي صاحب ستاسې پوښتنې ته. د ملګرو ملتونو د کډوالو ستر منشي چې کومه خبره کوي دا ډیره مهمه مسأله وه. دا څو ورځې په نړیوالو رسنیو کې په دې باندې ډیر زیات بحث روان دی. یوه مهمه مسله پکې دا وه چې آیا نړیوالې ټولنې نور افغان کډوال هیر کړل؟ د دې کډوالو سره چې په پاکستان کې کوم چلند کیږي، په نوره نړۍ کې د کومو ناخوالو سره مخ دي، په ځینو هیوادونو کې چې د رسمیت مسله ده هلته د قنصلي خدمتونو نه بې برخې پاتې دي، په ټوله نړۍ کې او په ایران کې جګړه روانه ده او ځینې افغانان غوښتل چې ووځي، هغه هم د مشکل سره مخ دي. یوازینۍ هغه اداره چې د کډوالو کمیشنري ده د ملګرو ملتونو تر چتر لاندې، دا کولی شي د دغې امورو یا د دغې چارو ډېر ښه سمون رامنځته کړي، همغږي رامنځته کړي او د مختلفو هیوادونو ترمنځ چې که په سیاسي تړاو باندې هم نه وي تړل شوي، د هغوی ترمنځ داسې یوه همکاري رامنځته کړي چې د دغې کډوالو چارې په ښه شکل باندې سمبال شي. ملګري ملتونه او په ځانګړې توګه د کډوالو اداره زه فکر کوم په دې خاطر باندې دغې دریځ ته راغله او د دغې هیوادونو نه په ځانګړې توګه د ایران، پاکستان، افغانستان په چارو کې د سمون چټکه غوښتنه ځکه کړې ده چې همدلته ډېر زیات مشکل روان دی. په ورځو باندې په کډو باندې بار لارۍ د دې انتظار وباسي چې د پولې نه تیر شي یا خپل هیواد ته واوړي او یا د هغه ځای نه تیر شي چې هلته پوځي جنجال روان دی یا جګړه روانه ده یا ناخوالې دي یا هغه حقیقي اداري خدمتونه نه وړاندې کیږي. په یو ډول نه په یو ډول افغانانو بیچارهګانو ته یو مشکل شته دی او ډیره مهمه مسله پکې دا وه چې د نړۍ په ځانګړې توګه بعضې اروپایي هیوادونو په دې باندې ډیر زیات فشار اوس راوړی دی. د هغه څه چې دوی په خپله خاوره کې ورسره مخامخ دي او د هغه څه چې په نړیواله کچه دوی مشکل بولي او وروسته ترې د ګواښ ویره څرګندوي، په دغې مسایلو باندې هم بحث روان دی. ډیر وخت به موږ نړۍ ته وی چې ګورئ د افغان مهاجرو یا د افغان کډوالو د امورو جدي پاملرنې ته که چیرې اړخ اړول کیږي او یا ورته شا کیږي، ګورئ دا د نړۍ مسئله ګرځي. دا بیا یوازې د افغانستان مسئله نه ده، دا یوازې بیا د سیمې مسئله حتی نه ده، د نړۍ په مسئله باندې بدلیږي. الحمدلله اوس د نړۍ دې مسئلې ته فکر شوی دی. خو
دا به وکتلی شي چې په عمل کې آیا دا صرف د شعار او رسنیو او یا د سیاسي ناستو لپاره یوه موضوع ده که نه جدي کار پې کېږي او پلان ورته جوړیږي. زما ډیره توقع دا ده چې د افغانستان شته حکومت هم په دې ارتباط باندې ډیر منظم سیستم ولري او د نړیوالو سره په ښه همغږۍ باندې د افغانانو ناخوالو ته داسې د حل لاره وموندلی شي چې اول دوی بیا کډوال نشي، که کډوال دي په آبرو او په عزت خپل وطن او خپل ټاټوبي ته راستانه شي، او د هغې نه وروسته په افغانستان کې موږ داسې یو ژوند او یو چاپیریال او یو پروګرام ورته ولرو چې دوی بیا د کډوالۍ لوري ته مخه نه کړي یا نور افغان کډوال دغه د بدبختۍ لارې ته ولاړ نشي چې بیا کډوال کیږي. زما په نظر باندې تر ټولو مهمه مسله دا ده چې په دې ارتباط باندې هم د افغانانو هم د بهرانیانو د سیمې هیوادونه او هم ملګري ملتونه یا نړیوالې ادارې په دې باندې داسې کار وکړي چې په د اوږدې مودې لپاره د افغانانو د کډوالۍ مخه پرې ډپ کړی شي. کور جواب مننه. ځاځی صاحب د ملګرو ملتونو د عالی کمیشنر وروستۍ څرګندونې چې وایي کابل او اسلام آباد د ستونزې حل کړي او د دې د حل غوښتنه یې کړې ده، پر څه معنا باندې دی؟ بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه تاسو ته، شریف صاحب ته، ډاکټر صاحب ته، همدارنګه ستاسو قدرمنو لیدونکو ته. لومړی اجازه راکړئ د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې اتل لوبغاړي او ستوري لوبغاړي د وفات او ځوانمرګه کېدو له امله د ده کورنۍ اقارب او لوی کور افغانانو ته تسلیت ووایم، د ده روح ته دعا کوو، د ته جنت غواړو. همدارنګه د ده یاد به تل د افغانانو، د ده کړنې، د ده کارنامې به د افغانانو په ذهنونو کې او د افغانستان د کرکټ په تاریخ کې په زرینو کرښو باندې لیکلي پاتې وي. دا چې په اوسنیو شرایطو کې د ملګرو ملتو ځانګړي یا د ملګرو ملتو استازو د افغانستان او پاکستان په رابطه باندې څرګندونې کړي، دغه څرګندونې دي چې په واقعي معنا باندې که ومنل شي، واقعي معنا باندې دې ته تمکین وشي او ملګري ملتونه د یوه نړیوال سازمان په توګه باندې په دې وتوانېږي چې خپلې خبرې عملي کړي او خپل هغه صلاحیتونه چې لري د هغې څخه استفاده وکړي، نو دغه شخړې به په نړیواله کچه باندې نه ده چې د افغانستان پاکستان ترمنځ، بلکې په نړیواله کچه به دغه شخړې نه یوازې دا چې حل به شي بلکې رامنځته کېږي به نه، ځکه چې هغه اصول کنونسیونونه او هغه منشور د سازمان ملل او ورته نور حقوقي سندونه چې رامنځته شوي دي په نړیواله کچه باندې که دې ته تمکین وشي نو دغه شخړې به نه ایجادېږي. دا چې د پاکستان د ادرسه په متواتر شکل باندې د افغانستان په رابطه باندې هم څرګندونې کېږي، هم تبلیغات کېږي او هم د افغانستان د کډوالو سره ناوړه چلند کېږي په خلاف د کنونسیون د کډوالو، هم د بشر حقوقو د اعلامیې د خلاف عمل د دغو کډوالو سره کېږي. دا نه یوازې دا چې د افغانانو سره کېږي بلکې د ملګرو ملتو د منشور د بشر حقوقو د اعلامیې او همدارنګه د دوی د 1951 کنونسیون په خلاف کړنې دي چې دوی ترسره کوي. نو دې ته په کتو سره د پاکستان کړنې نه یوازې دا چې د منطقي د اصولو د ښه ګاونډیتوب د اسلامي اخوت په خلاف دي بلکې د ملګرو ملتو د هغه منشور او د کنونسیونونو او د ټولو هغه منل شویو سندونو خلاف دي چې دوی پاس کړي دي او همدغه پاکستان یې غړی ده. متاسفانه چې دوی هغه بیا په پام کې نه نیسي، دا چې لوی قدرتونه هم دغه کنونسیونونه په پام کې نه نیسي، دوی هم په پام کې نه نیسي، یو ډول د ملګرو ملتو حیثیت هم په حقوقي لحاظ باندې په نړیواله کچه باندې زیان رسولی ده. د افغانستان او د پاکستان په رابطه باندې موضوعات داسې دي چې دا یو اړخیز دي. پاکستان تل په افغانستان باندې د خپلې تحمیلي څرګندونو د منلو هڅه کړې ده، تل یې هڅه کړې ده چې هغه څه چې پاکستان وایي هغه به د افغانستان ومني. دا چې د افغانستان ته د یو متقابل ښه ګاونډي او ناپیلي هیواد، مستقل هیواد نظر نه کوي، دا هغه ستونزه ده چې تل افغانان د دې ستونزې په مقابل کې په تاریخي لحاظ باندې ولاړ دي. افغانانو هیڅکله د اجنبي غوښتنې، د اجنبي اشغالونه، د اجنبي تېروتنې، د اجنبي تیري دا په هیڅ معنا باندې نه دي منلي. دا د افغانانو فطري خاصیت ته چې د مقابل کې عکس العمل کولی ده، دا که پاکستان ده، دا که بل ګاونډی ده، دا که لوی قدرتونه دي، دا که تاریخي روایت زموږ همدغه ده چې موږ په هیڅ معنا باندې د لویو هیوادونو او د هر هغه هیواد چې موږ باندې د خپل نظر د تحمیل او د خپلو پالیسیو د سیاستونو د تحمیل هڅه کړې ده، موږ د هغو په مقابل کې ولاړ یو. موږ نن اوس هم د پاکستان د هغو غوښتنو په مقابل کې ولاړ یو چې دوی موږ څخه په نامشروع ډول کوي. نامشروع غوښتنې ګوره د دوی مسله دا نه ده چې ټي ټي پي، د دوی مسله دا نه ده چې دوی دلته ډلې او ګروپونه هغه کوي. دا خو واضح او اشکار ده چې دوی تر اوسه پورې په دغه بریدونو کې چې په څو میاشتو کې دوی ترسره کړي دي په افغانستان کې یو ټي ټي پي نه ده ټارګټ کړی. بل اساسي مسله ده چې پاکستان د یوې پوښتنې ته ځواب ورکړي چې آیا دا ټي ټي پي په افغانستان
افغانستان کې چې اسلامي امارات واک ته رسېدلی ده په دې وخت کې رامنځته شوې ده؟ آیا دغه بریدونه چې نن په پاکستان کې ترسره کیږي د دې بریدونو لړۍ د 4.5 کاله پیل شوې ده؟ آیا دغه بلوچستان چې نن په بیل ای او دې ته ورته نور ګروپونه په بلوچستان کې فعال دي دا د همدغه 4.5 کلونو ثمره ده چې په افغانستان کې اسلامي امارات واک ته رسېدلی که نه دا د 2.5 لسیزو ثمره ده او حتی د 15 لسیزو د پاکستان د جوړښت را بدی خو بلوچستان هلته مقاومت کوي ولاړ دي او جګړه کوي نو دغه هغه مسله ده چې موږ باندې د نورو غوښتنو د منلو دپاره دغه وسله او دغه نامشروع غوښتنه په موږ باندې تحمیلول غواړي پاکستان. مننه کورابت. صافی صاحب همدا به وپوښتم چې د ملګرو ملتونو د عالي کمیشنرۍ د غړي وروستۍ څرګندونې پر څه معنا دي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. تاسې په میز کې درون او قدرمن ورور شریف صاحب، ځوان زلمی زازی صاحب او د افغانستان د نن ورځې دردمن او غمجن ولس ته چې په د هیواد په یو بچي باندې چې هغه زموږ او ستاسې وتلو او هغه ته دا مړینه واقع شوې. زه دا ورځ د افغانانو د یووالي د وحدت دپاره لاس په دعا کوو چې الله دې یو افغان میرمن او افغان بچي ته د ده د ځای نیولو طاقت او تقوا ورکړي او بیا دې الله داسې ستر مقام ورکړي چې موږ د ځاځي دا تشه د زدران دا تشه پې راډکه کړو. زه تسلیت وایم د دوی کورنیو ټول افغان کور ته الله او ستاسې د سوال په رابطه دومره باید ووایو چې نړیوال مکلف دي د خپل ماموریت د مخې چې د نړیوالې ستونزو ته لاس ور واچوي ولې دا چې په بعضې مسایلو کې دوی ناانډولي کوي یا پلوي کوي او په یوه تله کې ځان اچوي کومه تله چې له خوږۍ شات پکې وي ګوړې پکې وي او بل طرف ته به هیڅ پاملرنه نه کوي. دا دوی د ماموریت ضعف او ناکامي ده. اوس چې دا کلمه ویلې ده چې دوی دواړه د ځان جوړ کړي دا هم خلاصېدل دي. موږ په نړیوالو مسایلو کې مشکلات لرو. موږ په دې مسله کې چې موږ د ده سره په چر چورګوړي خبرې خدا نه ده ځکه هغه یو سلامت افغانستان نه غواړي، هیڅوک یې نه غواړي. په نړۍ کې دا یو مفکوره خپره شوې ده چې ټول ظالمان نړیوال چې موږ په رسمیت نه پیژني د هغوی وار مانده دی چې د افغانستان د ملت سلامتي او روغتیا نه غواړي. نو بناءً زموږ ګاونډیان هم په همدې ټکني باندې او په دې خبره باندې سره اموخته شوي یا روبدي شوي چې افغانستان کې هر څه کیږي د دې د پلټنې او پوښتنې ځای چې د کوم مامور نه کیږي هغه مامور زما طرفداری دی. نو موږ وایو چې نړیوال ماموریت د ځان په ده نه خلاصوي چې په ماغه کوي چې ته کښېنه ستا دنده څه شی ده. نړیوال تضمین د تا سره دی، نړیوال کنولسیونونه تا سره دي، نړیوال منشور د تا سره دی، نړیوال قرارداد د تا سره دی، نړیوال تله کې چې تلې تی تلې په مخې نه تلې. زه خو متخاصم واقع شویم، زه خو طرف واقع شویم. نو ولې ته نشې کولی چې تور سپین ته ووایي چې دا تور دي دا سپین دي؟ ولې دې هغه ناول یا عینکې په سترګو کړي دي چې دواړو ته وایي چې ته ښه وایي؟ دا خو ته په دې میدان کې نورم اوبه خړی. دا یې لاره د حل نه ده چې وایي تاسې دواړه ځان جوړ کړئ. موږ جوړ یو. د افغانانو چې کوم تیرې، د افغانانو چې کوم تودکاڼې، د افغانانو چې د نړیوالو اصولو د انساني او شرافت د کرامت نه پورته په ټولو معیارونو کې کوم کار کړی څوک دې ورته برملا کړي. نو بنا دا داسې معلومیږي چې دغه باداران نړیوال چې خپلې ګټې په افغانستان کې اوس هم ساتي او خپله وسله او ټوپک او ډز او ریموټ د یو ګاونډي په اوږو باندې ږدي او ما پې ولي. نو اصلا باید د هغې سره کینو. ملګرو ملتونو دلته یوه ستره اشتباه په خبرو کې دا ده چې دوی داسې باید ووایي چې دغه اصلي بادار سره کینئ، نه دا چې څوک د یو کریکخ او د ټیکهدار او د مزدورکار د چوک سره کینول د خلکو کوي. دا معنا نه لري. په زرهاو کرتې افغانان په دې چوک کې کېناستل، د چوک والا ته ورغله، کومه ګټه یې ونه کړله. ښه به دا وي چې ملګري ملتونه په اصلي لامل باندې د طبابت یو عصر دا دی، زه ډاکټر یم، چې د اسبابو اصلي جرمې ته ور نشي او زیرمې ته ور نشي په دې وړو وړو د تبې په حلېدلو باندې مرض نه ورکېږي. مننه کورابت. شریف صاحب ستاسو په اند د ملګرو ملتونو د وروستۍ غوښتنې سیاسي اهمیت څومره لوړ دی؟ آیا پاکستان به ورته عملي ځواب ورکړي؟ زما په نظر باندې محمدي صاحب دا دوه اړخونه لري. یو اړخ یې دا دی چې آیا دا غوښتنه په رښتیا هم د ملګرو ملتونو هغه جدي غوښتنه ده چې دایمي غړي پافشاري پې کوي، او یا دا ده چې د پاکستان لپاره په خپله لوبه کې په یو ډول باندې غیر مستقیم براعت ورکول دي چې موږ خو خبرو ته تیار یو، افغان لوری نه غواړي مسئله حل کړي. یو لوری دا دی.
خو راشئ موږ به مثبت واخلو. صحیح. که چیرې په واقعي ډول باندې ملګري ملتونه وغواړي چې په پاکستانیانو، په افغانانو او په ایرانیانو، یعنی په دې سیمه کې دوی په حقیقي ډول باندې د دغې مسلې حل لوري ته ولاړ شي، ملګري ملتونه دا وسایل لري، دا طریقه لري، دا امکانات او شونتیا ورسره شته ده چې دا مسئله جوړجاړي ته بوځي. ځکه د ملګرو ملتونو په نورو برخو کې بیا د دې هیوادونو داسې برخې باندې دي چې که چیرې دوی په دې برخه کې د ملګرو ملتونو سره تعاون او کومک او مرستې او همغږۍ ته تیار نشي، په نورو برخو کې د دې فعالیتونه ټکني کولی شي. بله مهمه مسئله دا ده، په نړیواله کچه د مهاجرو یا د کډوالو لپاره کوم بسپنه ورکوونکي هیوادونه چې دي چې زیات دغه مسئلې ته د بشري مسئلې په سترګه ګوري، هغوی نه یوازې دا چې هغې ته مرسته ورکوي دغې ټولو پروګرامونو ته، بلکې د دې په خوا کې د هغې بیا څارم کوي، د هغې په ارتباط باندې د بشري حقوقو مسئله، د کډوالو مسئله، په نړیواله کچه د کنوانسیونونو مسئله، په نړیواله کچه د معیارونو مسئله او سټنډردونو مسئله دا هم راپورته کوي. کله چې مسئله دې برخې ته رسیږي، بیا دا مسئله یوازې د کډوالۍ مسئله نه کیږي، بلکې یو بشري بعد خپل ځان ته غوره کوي او په دې ارتباط بیا ډېر جدي عکس العملونه نیول کیږي او جدي موقف وي او جدي دریځونه پرې نیول کیږي. زما هیله دا ده چې خدای جل جلاله دغه مسئله د بشریت په وړاندې، د بشري ټولنې په وړاندې د هغوی لپاره یوه بشري مسئله وګرځوي. یعنی پرته له دې چې د افغانستان د شته حکومت سره څوک اړیکې لري یا نه لري، دا مسله جدا ده. اما دا چې افغانان په پاکستان کې پراته دي، دا ټول هغه کسان نه دي چې اسلامي امارت غواړي او یا اسلامي امارت راوستی دی یا د اسلامي امارت د ټولو پالیسیو سره موافق دي. دا بشر دی، په دوی کې اختلاف وي، په دوی کې مخالف وي، په دوی کې موافق وي، په دوی کې داسې کسان هم شته چې سیستم یې ممتنع دی، وایي زه نه اویم نه ناویم، اما بشر دی. دا حق لري چې په آبرو په عزت باندې د افغانستان خاورې ته راستون شي، توهین نشي، مال ترې وانه خیستل شي، د ده شتمني چې په د کلونو په تېرولو باندې په خوارۍ او په زحمت یې ترلاسه کړي هغه ترې ضبط نشي، د هغې په مقابل کې پوځي زور او ځواک ونه کارول شي. فکر کوي چې پاکستان به عملي ځواب ورکړي دې خبرې ته، دې غوښتنې ته؟ که چیرې په پاکستانیانو باندې واقعي فشار راغی، نړیوالو رسنیو په حقیقي شکل دغه انظور نړیوال که او هغه ادارې او هغه هیوادونه چې د کډوالو په حقوقو ولاړ دي او تر زیاته بریده پورې چې د دوی د منافعو ضد مسئله نه وي هغې ته درېږي، زه فکر کوم که دغه درې ټکي د پاکستانیانو په ضد باندې وکارول شول، پاکستانیان دې ته راځي چې مسئله له مخې لرې کړي یا ځان لږ تر لږه د دغې بار له نړیوال مسؤلیت نه وباسي. خو که چیرې مسئله صرف د شکلي مسؤلیتونو لرې کولو، نو بیا پاکستان په لوبه کې ډېر ماهر دی، ځکه داسې مداري دی چې له دې لوبې بیا په بل شکل باندې وتلی شي. کور دوت مننه. زاده صاحب، فکر کوي ملګري ملتونه دا ظرفیت لري چې د دواړو لورو ترمنځ اوسنی کړکېچ حل کړي؟ دقیقاً که ملګري ملتونه په واقعي معنا باندې د خپلو فشارونو د بټنو څخه استفاده وکړي او په واقعي معنا باندې هغه واقعي انځور چې د افغانستان او د پاکستان ترمنځ په دې مسایلو کې روان ده، دا د امنیت شورا تر میزه ورسوي، دا د عمومي اسمبلۍ تر میزه ورسوي او په دې کې دغه لوی ځواکمن هیوادونه، د 15 غټ هیوادونه چې ملګري ملتونه یې رامنځته کړي دي او ټول تصامیم او پرېکړې د همدغو په خوښه باندې نیول کېږي، دغو ته قناعت ورکړل شي، پاکستان باندې ډېر فشارونه راوړی شي. پاکستان دې ته واداره کولی شي چې بالاخره په افغانستان کې کوم جنایات چې دوی ترسره کوي یا د کډوالو سره کوم زور زیاتی چې دوی ترسره کوي یا په داخل کې، حتی په داخل کې پاکستان باندې په داخل کې خپلې ډېرې نیوکې دي چې د بخښنې نړیوال سازمان وار په وار په دوی باندې غږ کړی ده چې تاسو باید مدني حرکتونه ونه ځپئ، تاسو بلوچستان باید ونه ځپئ، تاسو باید پی ټی ایم باید ونه ځپئ، تاسو باید د عمران خان ګوند باید دومره ونه ځپئ، تاسو عمران خان باید خوشې کړئ. دغه غوښتنې دي چې د ملګري ملتونو د سازمان په شمول د بخښنې نړیوال سازمان او دې ته ورته نور سازمانونو په وخت ناوخته په دوی باندې غږ کړی ده چې دې ته باید نور د پای ټکی کېږدي. نو دا نه یوازې دا چې دوی په افغانستان سره په کشاله کې د دوی قوانین تر پښو لاندې کوي، بلکې په داخل د پاکستان کې هم د نړیوال د ملګرو ملتونو منشور او قوانین او کنوانسیونونه تر پښو لاندې کېږي. نو که چیرته په واقعي معنا باندې لوی قدرتونه اجازه ورکړي
امریکا اجازه ورکړي، د اروپا غټ هیوادونه اجازه ورکړي او ملګري ملتو آزاد لاس پرېښودل شي او ازادي و ناپیلتوب ورکړل شي په دې موضوع کې، کولی شي چې په پاکستان باندې فشارونه وارد کړي، کولی شي پاکستان واداره کړي دې ته چې تاسو باید حل لاره ولټوئ. حل لاره نه ده چې تاسو یوازې بې ثبوته بې توجیې جګړې ته ځئ، تاسو بې توجیې بریدونه ترسره کوئ، تاسو ظالمانه بریدونه ترسره کوئ. دغه څه دي چې هیڅ نه قانوني لاره نه ده او هیڅ نه د حل لارې په توګه نه مطرح کیږي، بلکې دا یوازې زور زیاتی ده او دغه زور زیاتی باید ملګري ملتونه من حیث یو نړیوال سازمان، من حیث یو حقوقي سازمان باید د جنګي جرمونو په کتاب کې ثبت کړي. او دا جنګي جرمونه دي چې په افغانستان کې روغتونونه بمباریږي، دلته کورونه بمباریږي، دلته په سلهاوو کسانو یو ځایي او دستجمعي په شهادت رسیږي، دلته بېګناه خلک تلف کیږي. دا هغه څه دي چې په ټولو قوانینو کې د جنګ په اصولو او قوانینو کې د جنګي جنایت که چیرته ملګري ملتونه آزاد پرېښودل شي او وغواړي چې دا قضیه وڅېړي، په ځانګړې توګه یوناما که چیرته یوناما وغواړي چې یو رپورټ جوړ کړي د دې نه او ناپیرې توګه باندې دا رپورټ خپور کړي، نو کولی شي چې دا وڅېړي، د هغه کې ګر چې دوی په یو محتاط شکل باندې اعلامیه ورکړي، یو رسنیو ته راشي خبره وکړي، ولې دا خبره کفایت نه کوي زموږ دپاره، ځکه چې دلته جنایت ترسره کېږي، ته باید د جنایت په مقابل کې ودرېږي. ستا موجودیت دلته د همدې دپاره ده چې ته باید د دې جنایت هغه واقعي انځور نړۍ ته ورسوې. ته باید د امنیت په شورا کې چې د یو عادي موضوع دپاره د افغانستان په مسله او قضایاو باندې ناست راغوښتلی شي، ته باید د دې سترې قضیې په اړه باندې چې نن په سلګونو افغانان په شهادت رسېدلي دي، نن روغتون بمبار شوی ده، نن ملکي کور بمبار شوی ده، نن د کرکټ میدان بمبار شوی ده، نن هر افغان هلته چې هغه دغه تهدیدېږي. د دې موضوع د څېړلو دپاره تاسو باید مستندسازي وکړئ. مستندسازي د ملګرو ملتو د یوناما مسؤلیت ده چې په دې برخه کې دوی کار وکړي او واقعي انځور نړۍ ته ورسوي چې افغانستان او د پاکستان ترمنځ څه روان دي. کوربت صفای صاحب، د ملګرو ملتونو په خبره د افراطي ډلو د فعالېدو په اړه د دوی د اندېښنه تر کومه ځایه پر واقعیت باندې ولاړه ده؟ ګورئ، ملګري ملتونه دوه برقې چارجونه لري بدن کې، یو د هغوی مصنوعي او غلطونکی حرکت دی چې ظاهري شکل ورته وي، او بل یې حقیقي دی. که چېرته ملګري ملتونه واقعا په خپله په دې اراده اوسېږي، خپل باور یې په ده وي چې زه د دې خبرې واقعي پلټنه کوم، دا مسله ډېره وړه ده، ځکه هغوی ته هر څه معلوم دي. په دې ملک کې په هره کوټه کې دوی پراته دي، د دوی افراد شته دي، دوی ته اطلاعات ولسي شته دي، د ماشوم نه شته، دوی سروي لري، د وکالن ماشوم نه پوښتنه کوي، د 14 نیکۍ، د 21 نیکۍ، د ښځې نیکۍ، د نر نیکۍ، هر څه حقایقو ته معلوم دي چې دا یو دسیسه ده د افغانانو په وړاندې باندې نړیواله دسیسه روانه ده، دوی چوپ پاتې دي. خو که چېرته ونه غواړي چې دا کار ونشي، نو بیا هر نوع پلمه د زماني ضرورتونو او د ګاونډیانو د علاشي یا جامې سره برابره چې هره خبره باندې لاس کېښوده، چې دغه اوسپنې ته یې وویل چې دا لرګی دی، بیا در باندې دغه لرګی اوسپنه کوي، او چې بیا یې دغې لرګي ته وویل چې دا اوسپنه در باندې اوسپنه کوي. دا ځکه چې نن هغه مامور دی او هغه د عدل په میز ناست دی. نو که څوک په نړۍ کې د ترازو د پلي یو طرف بل طرف ته دروندوالی او سپکوالی کوي، د چې د خپلې تصمیم پکې ور واړتولی هغه تله درنه ده، د چې چاته د مازدیګر په سترګو وکتلی هغه تله درنېږي، د چې د چا خبره او د چا په طرف باندې کتنه هم وکړه، نو دا د بادار لاندې دي. هیڅکله تر اوسه پورې موږ ته معلومه شوې ده چې ملګرو ملتونه هیڅکله په واقعیت باندې ولاړ راپور نه دی خپور کړی، همیشه یې د خپلو بادارانو په نفع باندې دا کارونه کړي دي، او د ملګرو ملتونو نه شخصا زما دومره تمه نه کېږي. تاسې د افغانستان دا ټولې قضیې وګورئ چې کومه قضیه مرداره شوې ده، ملګرو ملتونو د بېنسوان نه نیولې تر ننه پورې دوی پکې ور داخل شوي دي، د نړیوال هیئت راغلی دی، هغه نور هم پسې علاجیتو جوړه کړې ده او خبره یې خرابه کړې. نو بناءً په اوسني عصر کې ملګري ملتونو نه د خپل ماموریت هغه اصلي اجنډا هم غلطه ده، هغه کوم مسؤلیتونه دوی ته وسپارل شوي دي، د دې بادار دومره پکې نفوذ کړی دی چې اوس بیخي تیر دی چې زه د ملګرو ملتونو مامور یم، او که نه هغه چا چې توظیف کړی یم
او څوک چې فرمان نه کوي او هغه نه کوي دا مخې خبره ده. نو بناء بیا به داسې څه په لاس راوړي چې ته د ماشومانو به هم د خندنۍ وي او کونډې او یتیمان به هم بیا پرې خاندي. ځکه دا یو واضح خبره ده. د افغانستان حریم معلوم دی، جغرافیه معلومه ده، منشور معلوم دی، ملي ګټې معلومې دي، اسلامي ارزښتونه معلومې دي، تاریخي معلوم دی. پردي خلکو ته موږ یو ګرام بارود تولید کړي دي په دنیا کې. زموږ د افغان زړه دا اوس راواخله څیرې کا منفي اجنډا او منفي نظر به تې نړۍ دپاره راونه باسي. موږ همیشه خوشباوره خلک د نړۍ انسانان د خپل بدن یو ټوټه بولو او موږ غواړو چې د هغوی په نیکنامۍ کې د خپل بدن نه یو ټوټه ورته ورکړو. هرګز موږ په نړۍ کې نه ترور کړی، نه ترورستانو، نه جنګ هم خور کړی، نه جنګ قبلو. جنګ توره کلمه بولو، جنګ ناولي کلمه بولو، بدبخته کلمه بولو. څوک چې په افغانانو باندې تحمیل کوي او څوک چې د هغوی حمایت کوي، که د هرې زاویې نه کوي، که ملګري ملتونه یې، که هیئت دا د هغوی ظالمانه ماموریت دی. کوشش دی وکړي چې په حقایقو خبره وکړي، په عدل وکړي، د افغانستان د مظلومیت خلکو ته ښکاره کړي. کار آباد. درنو لیدونکو اوس هم لنډه دمه لرو. درنو لیدونکو بیا هم ښه راغلاست. تودې خبرې خپرونه دوام لري. شریف صاحب، ولې اسلام آباد د ډیپلوماسۍ پر ځای د پوځي فشار او ګواښ تګلاره غوره کړې ده؟ د دې مسئلې درې یا څلور مهم لاملونه دي. اولین او اصلي لامل دا دی چې تر اوسه پورې کرغېړنې شیطاني نړۍ یا د نړۍ شیطاني ځواکونو په دغه سیمه کې د امن اراده نشته. کوم رقابت او کوم تربګینت او کوم د وحشي غویانو په شکل باندې له یو بل سره ښکر په ښکر کېدل چې په دې سیمه کې روان دي، د دې سیمې په منابعو روان دي، د دې سیمې او د جغرافیا په سر باندې د رقابت په میز روان دي. تر اوسه پورې دلته دا پلان نشته چې دلته باید سمسمکی راشي او دلته د استقرار وضعیت نور حاکم وي. یوه مهمه مسله دا ده. دومه مهمه مسله په همدې پورې تړلې ده چې د همدې وضعیت د حاکم ساتلو لپاره چې امنیت باید نه وي، پاکستانیانو ته پروژې ورکول کیږي. پاکستانیان چې کله د تیر په شان باندې د یوه بین الاقوامي مزدور چوک په شکل هره پروژه چې اخلي، هغې ته بیا دا نه ده مطرح چې دا اوس د دین سره اړخ لګوي، دا زما د وطن سره اړخ لګوي، دا زما د انسانیت سره اړخ، دا مسله مطرح نه ده، سمدلاسه یې تطبیقوي. حتی دغه ظالم وحشي پوځي رژیم په خپل ملت هم رحم نه لري. تاسې د لاهور د مظاهرې حالت وګورئ، تاسې په سند کې د رینجر عکس العمل د عامو سندیانو په مقابل کې وګورئ، تاسو په بلوچستان کې د بلوچانو په مقابل کې د دې وحشت وګورئ، د سپین ږیري په مقابل کې، د ښځې په مقابل کې څه رقم وحشي نظام چلی. تاسې په صوبه سرحد کې یا په خیبر پښتونخوا کې د عامو خلکو په مقابل کې د دې وحشت وګورئ، د مخورو په مقابل کې وګورئ چې په څه شکل یې ورکوي، په څه شکل دغه تریتم کیږي. نو په دریم ټکي کې چې زه ورته راځم هغه دا دی چې تر ننه پورې د دغه رژیم نه په نړیواله کچه د دې پوښتنه نه ده شوې چې دا ته څه کوې، دا کوم شی چې تا روان کړي دي د چا اجنډا ده. ځکه څوک چې اوس د قاضي او پولیس او څارنوال په حیث دی، همدا د دې پلان طراح دی. نو هغه بلې خواته ګوري چې دی کوم کار کوي یا دته وایي چې لږ ښه شه او داسې مه کوه. په حقیقت کې مسله دا وي چې زور ورکړه. څلورمه مسله چې زما په نظر باندې تر اوسه پورې د الله تبارک وتعالی حلم او صبر او حوصلې دغې مسیر ته وخت ورکړی دی، دا چې الله تبارک وتعالی به څه وخت دغې ظالم او وحشي رژیم په مقابل کې د خپل قهر او عذاب نه کار اخلي چې ان شاء الله بیا به نه د نړۍ د شر طرحان هغه ودرولی شي او نه به یې دلته شته ولسونه په دې تصور وي چې دا عذاب به په څه شکل راځي. خو زه په دې ایمان لرم چې که وړاندې وو که ورسته وو،
د دغه ظلمونو بدل به اخیستل کیږي او د دې ظلمونو حساب به لومړی په دنیا کې کیږي، بیا به د خدای په وړاندې په آخرت کې کیږي چې په خپله الله به قاضي وي. خو دغسې یو مسیر ته ورتګ ته، دغسې یو حالت ته ورتګ ته په انسانانو هم د څه شي وجیبه شته ده چې هغه په خپل مسیر باندې وپوهېږي، د خپل ژوند په راتلونکي تیر او په اوس باندې معلومات ولري او د هغې په ارتباط باندې صحیح تصمیم ونیولی شي. دا په بشر پورې مربوطه ده. لکن زه چې څومره اوس د اوسني وضعیت ته ګورم، په سیمه کې وضعیت ته ګورم او په ځانګړې توګه په پاکستان کې وضعیت ته ګورم، وضعیت داسې لوري ته روان دی چې نور د کنټرول نه د وتو په حال دی، نور هغه اصلي د جزا میدان ته د ورننوتلو په حال باندې دی. خدای نه مې هیله دا ده چې داسې څوک په دې جزا کې ونه ځورېږي چې هغه د ظلم او د استبداد او د خلکو په مقابل کې د شیطاني پلانونو نه طرح دی او نه تنفیذونکی او تطبیقونکی دی. الله تبارک وتعالی د هغه رعایتونه او هغه ولسونه د دغه شر نه لرې وساتي. که په پاکستان کې پراته وي او که په نوره سیمه کې چې په شر کې لاس نه دی، او زه په دې ایمان لرم چې الله تبارک وتعالی د هغه چا په مقابل کې چې په شر کې لاس نه وي ډېر رحیم ذات دی، ځکه دی مخلوق دی. خو د دغې لوبې په مقابل کې زموږ ستاسې د ولس بیدار ساتل، هوښیار ساتل، باخبره ساتل، همیشه د حقیقي لوبې ورسره شریکول ډیره مرسته کوي. ځکه دغه چې اوس مثلا د ورانکارو ډلو او یا دلته د نیابتي جګړو او د یوې ډلې د بلې ډلې په مقابل کې د استعمال فرصت بیا راکموي. یعنی موږ به د نړۍ سره نه بلکې د خپل ولس او د نړۍ سره مرسته کړي. کور جواد ځاځی صاحب، آیا پاکستان د نړیوال فشار له امله خپلې امنیتي تګلارې بدلولی شي؟ کله هم خپل امنیتي محاسبات تر نړیوالو غوښتنو مهم بولي؟ ګوره، دوی دغه شرایط د همغو قدرتونو په خوښه رامنځته کړي دي چې دوی په لسیزو تمویل کړي دي، حتی دوی رامنځته کړي او ایجاد کړي د همدغو لوبو دپاره دي. که چیرته هغه خلک چې دوی رامنځته کړي دي دوی تمویلوي، دوی تر اوسه پورې مړوي، په اصطلاح باندې دوی ته بسپنه ورکوي، نو یوه شیبه هم پاکستان نشي کولی، البته د پاکستان هم د اوسنی حاکمیت نشي کولی چې یا تاب راوړي او یا دغه ناوړ سیاستونه او ناوړه لوبې چې هم په داخل کې او هم په منطقه کې او هم د خپلو ګاونډیانو سره پیل کړي دي دې ته ادامه ورکړي. دا هغه څوک دي چې د پاکستان تر شا ولاړ دي او دغه لوبې د هغوی طرحه ده، د هغوی وړاندیز ده او د هغوی په اصطلاح باندې استراتیژي ده چې د دوی په وسیله باندې په غیر مستقیم توګه باندې په سیمه او منطقه کې تطبیقوي او د خپلو لویو اهداف او استراتیژیکو اهدافو دپاره پاکستان له ځان سره ساتلی ده. تر هغې ورهاخوا پاکستان په هیڅ معنا باندې نه په داخل کې او نه د خپلو سرحدونو څخه د باندې دغه کار کولی شي تر څو چې دغو قدرتونو ورته ویلي وي، او دغه قدرتونه هم د خپلو اهدافو دپاره په تکتیکي لحاظ باندې پاکستان څخه د یو تکتیکي ملګري په توګه باندې استفاده کوي. او دا چې په اوسنیو شرایطو کې په امریکا کې ټرمپ حاکم ده او په اروپا د روسیې سره ښکېله ده او وضعیت داسې ده چې د ټرمپ تمایل د دوی خواته ده او ټرمپ په اصطلاح باندې د هغو سیاستونو پلوی ده چې څنګه فشاري سیاستونه هر ځای کې حاکم وساتي او خپلې ګټې ولټوي. او دلته موازي د ایران سره موږ هم پراته یو، موږ په اوسنیو شرایطو کې داسې وضعیت سره مخ یو. دغه مسایلو د پاکستان د پوځ یا د اوسني حاکمیت سره په اصطلاح باندې یو نامشروع مرسته کړې ده چې دوی په افغانستان باندې دې جرأت وکړي چې یا تهمتونه ولګوي یا بریدونه وکړي او یا د ډیپلوماسۍ میز پرېږدي. تاسو مخکې پوښتنه وکړه چې ډیپلوماسي، پاکستان د ډیپلوماسۍ دپاره څه لري نه؟ هغه په دې معنا ده چې پاکستان د حل لارې دپاره حل لاره لري نه اصلا او حل لاره غواړي نه، د دې دپاره چې دوی ته حل لاره ورکړل شوې نه ده. دوی ته دا ورکړل شوي دي چې تشنج ایجاد کړه، دوی ته دا ورکړل شوي دي چې ته په افغانستان او د پاکستان په دغه ډیورنډ لاین باندې تشنج رامنځته کړه، جګړې رامنځته کړه او بالاخره دغه تر هغه وخته پورې ادامه ورکوي تر څو چې همغه بادار یعنې ستاسو د خبرې مطابق دغه خطي بې ثباتۍ ته پاکستان لمن وهي؟ دقیقا پاکستان د نورو په اشاره باندې، د نورو په غوښتنو باندې په سیمه کې او په سیمه ییزه کچه باندې د بې ثباتۍ دپاره
نه یوازې ده چې په اوس کې په تیر کې هم په اوس کې هم او په راتلونکي کې به هم که چېرته لوی قدرتونه ورته اړتیا لري دوی به ادامه ورکوي او دغه موږ او تاسو ګورو چې د هر هغه ډله او هر هغه ګروپ چې په نړیوالو تورو لیستونو خړو لیستونو کې ده هغه په پاکستان کې موجود ده او هغه د پاکستان څخه تمیل شوی ده هغه په پاکستان کې عملا وجود لري او هغه همدغه قدرتونه هم ګوري چې دوی په ظاهري شکل باندې په نړیواله کچه د دې په وړاندې مبارزه پیل کړې ده خو دوی د دې په وړاندې مبارزه نه کوي بلکې باطنا دغه تقویه کوي ځکه چې ته ولې د پاکستان دغه ناوړه سیاستونو ته ناجایزه نه وایي ولې دوی باندې بندیزونه نه لګوي ولې د دوی هغه چارواکي چې په دغو جنایتونو کې ښکیل دي بندیزونه نه پرې لګوي حتی په امریکا کې د سنا د مجلس غړو دا غوښتنه وکړه چې باید په عاصم منیر او شهباز شریف باندې باید بندیزونه ولګوي ځکه چې هلته بشري حقوق دوی نقض کړي دي جنګي جنایتونه یې ترسره کړي دي ولې نن ټرمپ دغه نه عملي کوي ولې نن امریکا دې ته نه واداره کوي ځکه چې دوی هغه اوږدمهاله او لنډمهاله ستراتیژۍ او بهرنی سیاست دا نه ایجابوي چې په اوسني وخت کې دوی پاکستان په بشپړه معنا باندې د لاسه ورکړي په تاکتیکي لحاظ باندې دوی د ځان سره ساتي د ناوړه او کرغېړنو او داسې لوبو دپاره چې دوی په غیر مستقیم باید په نیابتي شکل باندې د یوه هیواد له ادرسه پر مخ یوسي هغه پاکستان ده کور جواد صفای صاحب پاکستان چې د افغانستان پر ضد د پوځي انتخاب خبره کړې ده آیا دا لنډمهاله د فشار سیاست دی که د یوې نوې سیمه ییزې امنیتي تګلارې برخه ده ګوري د ځمکې په کره کې د انساني ژوندون دپاره جنګ توره کلمه ده حیوان انسان ټول زنده روح د دې کلمې نه بد مني میراثونه یې موږ ته معلوم دي دوی ته معلوم دي او چا چې جنګونه تیر کړي دي معلوم دي خو زه دا وایم چې زموږ د حکومتدارانو دغه د افکارو او نړیوالو او ګاونډیانو تلل په داسې مسلکي او علمي او تخصصي ژبه او تله باندې چې د دوی اکثره دښمني چې د افغانستان د خلکو سره ده دا ډیره جالبه ده په خوله همیشه دوی شات او خواږه خواره کړي دي خو په عمل کې چې ګوري بیا دومره ترخه دي چې وروسته نسلونه زموږ ډېر ځورېږي زما تمنا دا ده چې د دوی دغه ډیپلوماسي چې د انسانیت ډیپلوماسي نه د هر څوک چې کوي هر هغه څوک چې په نړۍ کې د باروتو د استعمال لپاره لار برابروي دا د شرافت او د انسانیت ډیپلوماسي نه ده ډیپلوماسي زموږ دین تشریح کړې ده زموږ شرافت تشریح کړې ده زموږ کتاب اسلامي قرآن تشریح کړې ده چې هغې ته موږ د افکارو تبادله وایو ناسته وایو کمی او کستی طلا او ترازو کول وایو حق وایو حقداري وایو تور وایو سپین وایو خړ وایو بړ وایو او مړ او پړ وایو مګر متاسفانه دا خو هغه وخت کېږي چې ته واقعا په خپله مستقل اوسېږي دا چې زموږ لورې لله الحمد مستقل دی او هغه لورې د هغه بادار چې همیشه ډوپلیکیټ په فلم او سریال کې دوه روله کار کړی هغه ته وایي چې بس ته داسې وکړه او موږ ته وایي ته ورته ځان ټینګ کړه غله ته وایي ته ورځپې کور والا ته وایي بیدار اوسېږه یعنې یو متل دی چاند مال خبروي انغل خبروي بالکل او بل دا خو بیخي داسې یو څرګند حقیقت دی چې بالکل دا اوس ماشومانو ته معلومه ده بعضې خلک توظیف کوي د یو لنډې مودې دپاره بیا ول هغه وظیفه هم ختموي خو بیا ترې راز اخلي لکه چې اوسه پورې خو د چا ته نه دي ویلي دا په دې کورو کلو کې ډېر تېر شوي دي د لیوني په نوم باندې یو کس ولېږه بیا د بل چا جاسوسي کوي څوک وایي داسې عاقل یې ونه دی څوک نه وایي ځکه داسې فلټر او ټیسټ نه وي چې پرې تعین شي دغسې یو لیونی رالېږل شوی او ځان هم وهه تام وهه مام وهه بیا د کلي ملک راوتی د خلکو په مخ کې لاپې او چټاقې وي ورته وایي چې زه دا لیونی اراموم دې لیوني ته زه څه ووایم هغه به مني حقایق به م وایي نو چې لږ ورمخکې شوی دی لیوني ته دا والا د کور کلي د اور د سپرغۍ خبره کړې ده چې ما ویل چې اور دې ته ما اچوه ته بیا ورته اچې د شپې دا پلالې وسېځه دا لوونه وسېځه دا کور کلی وسېځه نو ورته ویلو چې لیونیه زه مړ کېږم حقیقت راته وایه د وسیط په طور باندې راته ووایه دا نن چا زخمي کړی وایي چې ته حقیقت وایې وایي زما نه یم واوره وایي په دا تندي چې مې اول ګزار دی دا ستا مشر زوی راباندې کړی دی او د لیونتوب امر راته تا کړی دی دا کلی وطن راباندې تا سېزلی دی حقیقت دغه دی دلته بعضې کسانو ته دستوري دقسې هسې په مخ وینه ور واچي بیا موږ ته راولېږي د شادو مزې پکې واچي ما پې سیزي زما پلال او زما کور زما مور او زما خور پې ځوروي حقیقت ته که چېرته نړۍ په دې باور شي چې په نړۍ کې د جنګ ختم شي په ماورز به ډزم نه وي ځکه دا جنګ جوړ شوی مصنوعي دی په دې جنګ باندې د رب المنان زموږ سره رضامندي نشته دا جنګ کې بیا اراده وي
خو رضامندي د الله د بندګانو په مرګ کې نشته نو بناء د الله اراده او رضامندي فرق کوي. نړیوال د الله په اراده دي خو په رضامندۍ پسې نه ځي. هیڅ قطعا دوی اراده په سیمه منطقوي لحاظ او نړیوال لحاظ باندې دا د نړۍ د شرمخان او دا د نړۍ د ښاماران دا نه غواړي دا جنګ طلبي، ځکه دوی کې دوی فرصتونه دي، دوی کې د دوی ګټې دي، فابریکې حربي په دې کې چلیږي، نړیوال نظام په دوی کې برابروي. د زما د بشري قوې نه د تجربوي حیوان په صفت دا کار اخلي، زما منطقې نه اټومي وضع او زما د وطن نه د جهنم یوه کنده په ما جوړه کړې ده، دا څوک پوښتنه وکړي؟ دا اوبه خړول د جهانیانو کار دی. مننه. شریف صاحب، تر جمعبندي وړاندې ستاسو په باور د پاکستان دغو تحرکاتو ته به د کابل یو ستراتیژیک ځواب څه وي؟ د کابل ستراتیژیک ځواب باید دوه برخې ولري. اوله او مهمه برخه یې دا ده چې په داخل کې موږ ځان ورته چمتو کړو. بیا توصیه کوم او د خدای په وړاندې به د قیامت په ورځ هم یم چې ما ستا بندګانو ته دا خبر کړې وه، تر هغه وخته پورې چې په کور دننه موږ غښتلي متحد یو، موټی یوه خوله او یو لفظ او یو دریز نه شو، والله په بیلا که بیروني دښمن وویلی شو. دا یوه مهمه مسله ده. ځکه په دې کې څو مهمې مسلې دي. یوه مهمه مسله دا ده چې د دې خلکو د رعیت په رضا باندې د خدای رضا حاصله کیږي او په دوی باندې د ناکاردو دوام او یا د دوی د غوښتنو نه منل او د دوی نارضایتي زموږ صف په داخل کې سره ویشي او د بیرون په مقابل کې مو هغه اتحاد او اتفاق او قوه له منځه وړي. بله مهمه مسئله دا ده چې ته نن د دغې خطې یا د دغې ملک حاکم یې، دا په تا باندې الزامي ده چې د نړۍ سره د دوی ترجماني وکړی شي، د دوی استازیتوب وکړی شي، د دوی حق ورسولی شي، د دوی د دریځ او د حق نه دفاع وکړی شي. دا ډېره مهمه مسله ده چې کله ته بیرون ته وځې او ته د افغانانو د عزت او برم او خپلواکۍ او د دین ترجماني وکړی شي، ته د دوی حقیقي استازی یې. خلک تا ته د قدر په سترګه ګوري، خلک تا ته هغه ارزښت درکوي چې ته لایق یې. او دا په موږ پورې ارتباط لري. دا په دې پورې ارتباط نه لري چې نړۍ موږ ته په کومه سترګه ګوري. نړۍ هېڅکله تا ته د من په سترګه تر هغه نه ګوري تر څو چې ته په ځان باندې د من د اثباتولو توان ونه لري. حق اخیستل کیږي، ورکول کیږي نه. یوه مشهوره مقوله ده. دا یو حقوقي اصل هم دی. بله مهمه مسئله چې زه ویم چې په عادي ډول باندې د حل لار څه ده؟ د حل لار درې مهم مسائل دي. اول دا دی چې موږ په کور دننه باید د کډوالو په ارتباط باندې داسې یوه ملي ستراتیژي ولرو چې اول دا کډوال ولې دي، دوم د دغې د علتونو د حل دپاره څه لارې لرو، دریم په لنډمهاله منځمهاله او اوږدمهاله باندې ورته پلانونه کوم شی دي، کومې ادارې باید پکې شکیل وي او دې ته باید د ملي داسې ستراتیژۍ په سترګه وګورو چې د افغانستان بقا، استقرار، وجود او نه وجود او خپلواکي په همدې پورې تړلې ده. که زما کډوال وځي زه د بل چا نه باید ګیله ونه کړم چې هغه په کوم فکر راته روزي، سبا ته په کوم فکر ماته رااستی، په کومو بلاو باندې په فزیکي او یا معنوي شکل کاکړ کړی او ماته رالیږي. دا زما مسؤلیت دی چې زه خپل بچي، د خپلې لور، د خپلې خور او د خپلې مور او د خپل پلار او د خپل سپینګیري عزت په کور نشم ساتلی. د بل نه د عزت ساتلو تمه چې کوم دا جنون دی. بله مهمه مسئله چې په دې ارتباط موږ تاسې لرو هغه په داخل د افغانانو کې د حکومت په حیث، د سکتور خصوصي سکتور په حیث او د عام رعیت په حیث باندې د هر لوري مسؤلیت باید ثابت وي او په دې کې باید په متحد شکل باندې کار وکړو. دریمه مسئله چې موږ تاسې بیا د افغان ملت په حیث باندې، د افغان ولس په حیث د نړۍ سره د روابطو، د سیمې او د نړۍ سره د روابطو مسئله راځي، په دې کې هم باید موږ ستراتیژي ولرو. خپل اولویتونه د کډوالو باید موږ مشخص کړي او هر چاته په مخ کې کېږدو د حل په کوم ځای کې چې دی را سره مرسته کولی شي په هغې کې ته مرسته وکړو. کور جواب زادی صاحب څه کول پکار دی؟ زما په نظر باندې د پاکستان په مقابل کې هر قدم او هر پریکړه او هر تصمیم چې نیسو باید هغه ډیر سنجیده، ستراتیژیک او محکم او یو اوږدمهاله سنجول شوی تصمیم وي. مثلا تورخم که یو چا تصور کولو چې 10 کاله وړاندې که چېرته تورخم بندېدو په افغانستان کې به څه وضعیت و، مګر الحمدلله نن تورخم چې تړل شوی ده
زه د منځنۍ اسیا سره 1+ چنده ښه تجارت لرم، زه د ایران سره ښه تجارت لرم، زه د روسیې او د چین سره ښه تجارت لرم. دا یو داسې خبره ده چې په اوږدمهاله توګه باندې موږ د دغو هیوادونو سره اړیکې پاللی شو. او هغه فشار چې موږ باید په پاکستان کارولی او پاکستان په موږ کارولو، نن ثابته شوه چې دا باید موږ استفاده کړی وای. ولې دا چې دې طرف ته یو داسې لیډرشپ او رهبري نه وه موجوده چې دې څخه ګټه واخلي. نن چې ګټه اخیستل شوې ده، نن په پاکستان باندې خپل همدغه خپل فشار چې موږ استفاده کړی وای استفاده کړی مو ده. موږ باید داسې یو ډیپلوماسي او فعاله ډیپلوماسي هم د پاکستان په مقابل کې او هم د منطقي په سطح او د جهان په سطح د پاکستان د واقعي انځور د وړاندې کولو دپاره ولرو چې هغه په اوږدمهاله توګه باندې نړۍ او سیمه دې قناعت ته ورسوي چې بلې پاکستان په ناحقه ده، بلې پاکستان په یو داسې دریځ باندې ولاړ ده، په یو داسې لاره باندې روان ده چې هغه په واقعي معنا د افغانانو پر ضد ده. هغه څو هیوادونه نه یادوم چې دوی ته پروژې او بعضې ته هغه ورکوي، سیاستونه ورته ښیي. هغه هیوادونه چې هغه میانره هیوادونه دي او غواړي چې په منطقه کې ثبات ټینګ شي، غواړي چې په منطقه کې امنیت وي، غواړي چې په منطقه کې اقتصاد ورغول شي، غواړي چې د افغانستان د لارې 5-6 هغه لویې پروژې چې ستراتیژیکې پروژې دي او جنوب او مرکزي اسیا سره وصلوي دا تطبیق شي. دریمه دا چې موږ باید په افغانستان کې د پاکستان تر ټولو غټ تشویش دا ده چې په افغانستان کې ولې امنیت راغلی ده. مونږ په افغانستان کې دغه امنیت باید وساتو، مونږ په افغانستان کې باید ټیکاو وساتو، مونږ افغانستان کې باید ثبات وساتو. تر ټولو ډیره انرژي باید زمونږ په دې مصرف شي چې مونږ په داخلي کچه باندې هیڅ نوه نارضایتي ونه لرو. مونږ باید د ولس او د حکومت ترمنځ باید هیڅ نوه واټن موجود نه وي. د ولس زه داخلي سیاست ته 2 تعریفونه ورکوم، د ولس او د حکومت ترمنځ ښه رابطه، د سیاسیونو او د حکومت ترمنځ ښه رابطه. دغه 2 رابطې مونږ محکمې وساتو او د اوسني حکومت مسؤلیت ده چې دغه رابطو ته لا هم قوت ورکړي، لا هم د ولس غږ واوري، لا هم د ولس غوښتنې ومني او لا هم د خپلو هغو څیرو او هغو شخصیتونو څخه استفاده وکړي چې نه په ناوړه سیاستونو کې ملوث دي او نه په نور ناوړه کړنو کې په تیر تاریخ کې د افغانستان ملوث دي او د افغانستان دپاره تپیږي، د افغانستان دپاره زړه خوږېږي. دا که په داخل کې دي دا که په خارج کې دي، د دې ظرفیتونو څخه باید موږ استفاده وکړو په اوسنیو شرایطو کې او دغسې اقتصادي او سیاسي ستراتیژي موږ د پاکستان په مقابل کې رامنځته کړو، بلکې د ځان یو ملي ستراتیژي لکه څنګه چې شریف صاحب ورته اشاره وکړه، یو داسې ملي ستراتیژي رامنځته کړو چې ځان وساتو. مونږ د ځان ساتنې باندې مصروف یو. مونږ د دې دپاره ستراتیژي نه جوړوو چې پاکستان تسخیر کړو، مونږ د دې دپاره ستراتیژي نه جوړوو چې ایران او نور هیوادونه تسخیر کړو. مونږ ځان ساتو او دا زموږ مسلم حق ده په نړیوالو قوانینو کې، په نړیوالو اصولو کې، په کنونسیونونو کې دا زموږ مسلم حق ده او هیڅوک دغه حق زموږ څخه نه شي اخیستی. دا چې نن مونږ پاکستان یا په تیر کې مونږ پاکستان دې ته نه پرېښودو چې خپل حق وساتو، دا د دوی تیری و، دا زموږ د کمزورۍ نقطه وه او دا د زموږ ضعف نقطه وه چې دغه د ضعف نقطه بالاخره باید دوی ته نور په لاس ورنه کړو او دغه ضعف نقطه د خپلې قوت په نقطې باندې واړوو. کورابت صفایي صاحب څه کول پکار دي؟ زه چې اوسنی حالت ګورم د افغانستان موضوع د کور او کوڅې نه موږ جړه نه کوو. نړیواله موضوع ده، نړیوالې نسخې ته ځان رسول پکار دي. فعلي زموږ واکمنان او چارواکي چې الحمدلله د دې هېواد عزت دی او په دې رابطه باندې کوښښ کوي، خو لا یې د غنامندۍ دپاره من حیث د دې وطن د یو بچي تمنا لرو چې دغه نسخه چې د دې مامورینو تیر ماموریت ته موږ کتلي دي او موږ ته کوم مرهم نوشته کړی دی هغه موږ ته زار تمام شوي دي. نوره خوشباوري په نړیوالو نسخو دا باید راکمه شي او ټوله اتکا په خپل مټ، په خپل ځان، په خپل ملت او په خپل اولاد باندې وشي او دا اولاد که د نړۍ په هر ګوټ کې وي د دوی د حقوقو غوښتنه وشي او دوی د مسلک علم تخصص نه په خپل هیواد کې کار واخیستلی شي. دوی ته د نورم لا دا په میدان پراخه شي چې افغانان چې په نړیوالو مسایلو کې دوی د مازغه کار کوي، وطن خوږمن وطن ته د ده زړه درمن شوی دی را دې وستل شي، د دوی د غنامندۍ دپاره دی. نورم لا په قوت کې شو هغه حربي ځوانان، تنکي زلمیان چې فاکولټي ویلي دي او د بل دښمن ښکار کیږي او هر چېرته دي یا غولیدلي یا مجبوره شوي او په هر څه شکل تللی دي چې په هره قوه وي باید په افغانستان کې ورته
په هر شکل چې وي د دوی د رضامندۍ دپاره لار هواری شي او دا زلمیان د خپل وطن د آبادۍ د خپل خور او مور د عزت د ساتلو دپاره په خپل هیواد کې راټول شي. د دوی د علم، د دوی د بشریت، د دوی د تخصص او د دوی د هر څه نه موږ باید په خپل وطن کې کار واخلو. دریم نظر مې دا دی، موږ ته نړیوالو نسخې ثابتې شوي دي چې زموږ ته ګټه نه ده کړې. نو راشي چې په خپل وطن کې یو وړوکی مرهم توضیح کړو او په دې مرهم کې د خپل خلک را سره په یو شي، په یوه خوله شي چې دغه مرهم د مازدیګر د خوا نه د افغانستان د خلکو دپاره کافي دی او دا شربت د سهار د خوا نه کافي دی. په دغه نقطو سره په خپل ملک کې جرګه کوو که کینو که جرګګۍ کوو سره په یو تفاهم شو تر څو د نړۍ سترګې زموږ نه وسوځي او زموږ دغه ټولګي چې موږ یې دلته برابرو پکې به دا حقایق هم نړیوالو ته څرګند کړو چې دا مزل او دا مسیر د افغانانو د ملت په کم طرف دی، د ملت په ژبه دی. حکومتونه دي موقع ورته مساعده کی او دا اواز دي داسې تصویر شي چې موږ نه نړۍ سره عناد لرو. موږ ته د نړۍ د ګروپ په سترګه نه ګوري، موږ ته نړۍ د دښمن په سترګه نه ګوري، منفي اجنډا دې موږ ته نه جوړوي، زموږ د خوا نه منفي نه ورځي. موږ ملت یو، دغسې ځورول کیږو. لاره د حل دا ده چې څوک مامورین په دې لاره کې کار کوي زموږ دپاره دي د یو ښه علاج په هیله باندې د افغانانو د اوسنۍ ستونزه په اصلي څیره، نه د ګاونډي په څیره کې، په اصلي قواره، نه د بل په قواره کې، په اصلي ژبه، نه د بل په ژبه کې نړیوال میز ته دې موږ ته موقع راکړل شي تر څو خپل زګروی او خپل اهونه او خپل دردونه نړیوالو ته موږ په واقعي ډول باندې ورسو چې سبا ته دا ماموریت زموږ دا شتون نړیوالو ته دا نه وي چې تاسې د اواز نه دی رسولی. د یو داسې افغانستان په هیله چې ملت هم راضي وي، خلک هم راضي وي او نړیوالو ته هم قناعت ورکړی وي. کور آباد. د باس درنو ګډونوال له تاسو ټولو یوه نړۍ مننه. کور مواد چې زموږ بلنه مو ومنله. درنو لیدونکو له تاسو خپل ټولو همکارانو په مننې زموږ د نن شپې تودې خبرې په همدې ځای پای ته ورسېدې. تر بیا د خدای په امان.